چوس په کوم سټریټ کې وي رښتیا هغه ما ته زونپور یاد کړو داسې زما هغه راته ښکاري ویې منې که نن سبا چې کم دی نو دا مړدکي ډېر اوچتو پایو کې روان دي لکه دې خبره نه خو زه خبر شوم خو یو خبره مو ورسېږم جی دا رښتینه ما ته اوس پلا جوړېږي په دې کې داسې کار وکړه ښه داسې ګیم جوړ کړه ورته ځکه چې زه بدنام هم نشم صحیح دی ته بدنام شي او نو خو ته کلاري که بلکل او مشران وایي چې نه غوښه وسوځي او نه سیخه دا سړی د مخې نه لرې کړه ویم داسې کار به ولو ګورم که نه چې ټول عمر به یې یاد ساتي ویم یو کار کوم نه کوم کار ویم دا عارف نه دی ویم ته سره داسې ګیم کومه چې دې مړدکي ته څه پیغور کړي او په غضب یې واړي لکه پیغور چې دی دا ډېر خطرناک شی دی په پښتنو کې دا خبره مې د خوښ شوه نو زه داسې کار کومه چې زه عارف ته ویم نو ده ته به داسې یو ګیم جوړ کړو داسې یو پیغور به ورله ورکړي چې دا زندګي به ورله برباد کړي د هغه کار دا دی یاره اسلامي هڅه خو مې ساتلې نه ځان سره کړه پوره پوخې داسې کار وکړه صحیح دی زه ورځم او یو ملګری مې را روان دی هغه سره زما زموږ کار دی صحیح دی خو ګورې چې دا کار وکړې ویم ته غم مه کوه نیکه داسې کندې به ولو ګورم چې ټول عمر به یې یاد ساتي ټیک شو زه مطمئن شوم ته زه بیخي بېغمه اوسه زه ټیک شو السلام علیکم وعلیکم السلام زما کار نور سری د دوو کسانو روغه نه منم او د دوو کسانو کور نواري کې خو زما زندګي ده ورداسته میا او دا رپ پته تولکه چې همدا سټ ولې رامات کي راځه پلان څه شو هغه ترې ورګلو دی ته کله به راځي پته نشته چې کله راشي وای جمشید کاکا راغلی و چې بیا ما ته رنګ وکړه ښه بس یې سلام علیکم ښه ده بچي یا نادانه وروره نادانه وروره ته هم ماله لږ ستړی کړو خدای دې درته نیکو هدایت وکړي سم دم کورو په جوارې کې دې بیلو او 45 نمبر کور راته تا یاد کړی دا خو 2 نمبر بنګله ده خو زه ورځم هغه بل سټریټ کې دې ګورم یا الله ته خو دې د دې جوارې نه واړی لکه یم هغه سړي خو څه خو رانلې څه ویم خان چې کله به راځي ستا دغه کارونه دي یاره ما درته وې السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا خره چې رالې ما خو درته ویلا شې او پر کوره کوې زموږ دې ته راولې خانو دا والا پیسې دي او ته چې دا کومې خبرې کوې که نه لاړ شه او د نادان نه دې خپلې پیسې واړه برابر خو دي که نه برابر دي راواره صرف زمونږ د خلکو ته بدماشان دي شاشه باندې بس بر دي که نه هغوی ته پورته هم نشې کټې تاسو اوس تماشه کوئ چې دې تماچې په زور مې دلته روانه غوښتې بیا به زما نوم مالټکي خان وي زه دا پته باندې مو لګي راځه خانو که تا ته اغوښتې که نه نو وختي به یې دې اغوښتې وي پوه شوې که نه اوس دا مړه ده پیسې مړه لکه اوس خیر یې پیغور راکړو ورځو نادان پسې او په نادان کور کې نو هغه توپسر به ترې راولو زه چې ورځونه وخته کېږي ځه سوال کتابي په کار شه خیر دی خورې مه خفه کېږه دا خو ژوند دی دې کې به د باندې هر څنګه حل راځي او دا خو د خدای پاک تقسیم دي چا یې لږه ورکړي او چا یې ډېره پیمه وروره زه خو د خپل خاوند نه نیم خبر چې د دا پیسې په جوارۍ کې بېللې دي او که چا یې ورکړي دي چې دوی راځي او زما بېعزتي کوي غم مه کوه خدای به رحم وکړي زهرا ولې نادانه وروره ته خو ډېر غوسه یې بس زهرا تا ته ما د سکلو نه کم نه دي کتلي و ظالمه تا سره خو ما د خپلې خولې نوړۍ نیمه کړې ده نو ما کړي څه دي ته ډېر نمک حرامه انسان یې نادانه وروره ګوره خبره داسې نه بس بس خبره خو مې ته ووره که نه غلط چلې کړې ته که نه د خدای ظالمه دې ورور تا سره څه وکړه او تا به سره څه وکړه که نن زما دا ورور نو زما به په دې کلي کې بېعزتي شوې وه تا دې ورور سره نن څه وکړه ته د ده نه خبرې چې د ستا عزت بچ کړه
ته خو په جوارو باندې په لوګړو باندې سره ریدا ولې څه چل کړې هم ته څه چل کړو ته چې کله د کوره لاړې ویم ودرېدل وامې اورېدل د زما دپاره دومره غټه قرباني ورکړه او ما د ده سره څه وکړل خو زه اوس به ګورو مردکیه ستا پاپا ستا پاپا به بچي چې د جوارې په میدان کې جواري کوي ناس پي زه بچې ځه ودرېږه مردکیه بې غیرته منحوسه انسانه ستا د وجې نن زما د ګل په شان یار رور تورو خاورو لځي چپ چپ چې بلې خبره ونه کړي که تا د جوارې پیسې مال راکړې وي نو ستا یار به نه مړ کېده چپ 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 چې بله خبره ونه کړي ستا د جوارې پیسې په ما وې زما په ښځه دې نه وې چې ته راغلې او زما په کور ما ته پیغور شولو زه ځکه درغلم ستا د لاسه ما ته پیغور وشو تا ته خو پیغور شوی و ستا وجل نن په ما باندې فرض دي او ستا مرګ اوس په ما باندې واجب دی چپ شه ابه نور خلک دي چې ډز وکړي پیسې دې اخیستې او د ورکولو سود دې نه کوو اوس هسې نیغ نیغ لګي راشه چمچې هغه نور خلک دي چې موږ پرې ډکې کړي دي ستا په سر خلک ډز بس نشي کولی دا پته مې اوس په دې میدان لګي ای زما پښتنو ورونو چې څوک هم ډز کوي نو لاول دې سوچ کوي او بیا دې ډز کوي